عزیزانو دا مغه باسته د فاتحه خلف الامام ارزاو چې دی کې د ائمه مجتهدین او اختلاف د امام شافعی رحمت الله علیه مذهب دا ده چې فاتحه خلف الامام بوي او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا ده چې فاتحه خلف الامام نشته. په دې کې بیا د هر امام ډېر زیات دلایل دي، لیکن کم دلایل چې بیا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی داغه جواب هیڅ سره نشته. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دلایل چې دي هغه قرآن هم دی، حدیث هم دی او قیاس هم. امام ابو حنیفه فرمایي چې تاسو چې وایي چې امام پسې برستو الحمد وایي، قرآن کې چې راغلي دي چې اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، سو وخت کې چې قرآن لوستل شي نو تاسو اورئ او چپ اوسئ. نو امام چې مخکې قرأت وایي او قرآن لولي نو خدای وایي ته به چپ یې او ته ورپسې الحمد وایې، دې سره به څه جواب کې. بیا که ته دا وایې چې سري منځونو کې کوم منځونو کې چې قرأت لوستل نشته، د هغې دپاره دلیل حدیث دی د جناب رسول الله صلی الله علیه من کان له امام فقراءة الامام قراءة له، څوک چې امام پسې ولاړ وي نو د امام قرأت چې دی هغه د مقتدي قرأت. تاسو چې وایئ چې بل حدیث دی لا صلاة الا بفاتحة الکتاب، نو هغه ځای کې تاسو په دې لا صلاة کې په دې لا نه پوهېږئ چې دا لام کم لام دی. دا یو دلیل د امام ابو حنیفه د قرآن. دویم دلیل د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د حدیث دی. دریم دلیل د قیاس دی. دا دریم دلیل داسې دی چې بیا د دې مثال نشته. په مکه معظمه کې یو لویه ډله د اهل حدیثو راله په امام ابو حنیفه پسې چې ته دا وایې چې امام پسې به الحمد نه وایي، هغه وایي چې او زمونږ سره خبرې وکړه. اوس د امام صاحب د عقل ته ګوره، لویو خلکو له الله عقل هم لوی ورکړي. امام صاحب ورته وایي چې تاسو خو سوونه خلک یئ، زه خو ټولو سره خبرې نشم کولی، تاسو خپل منځ کې یو سړی منتخب کړئ، یو چې د هغه ګټه بس تاسو ګټئ، د هغه بیلات بس تاسو بیلادي، نو زه به هغه سره بحث وکړم. د ټولې ډلې په اتفاق سره یو کس منتخب کو چې دا سړی به تا سره بحث کوي. امام صاحب ورته وفرمایل چې ښه ده که دې سړي وګټله نو تاسو ټولو وګټله، ویلې او یې که دې بیلو ده وی مونږ ټولو بیلو ده. نو امام صاحب څادر په اوږه واچولو او روان شو. دې ورته وایي چې ولې؟ وی تاسو په خپله فیصله وکړه چې امام پسې الحمد نشته، تاسو فیصله وکړه چې هر کله د دې یو ګټه ستاسو ټولو ګټه ده او د دې یو بیلات ستاسو ټولو بیلات دی، نو د امام مونځ ستاسو د ټولو مونځ دی که نه، نو بیا تاسو ته د وینا پکې څه ضرورت. اسونه خلق اکبک او ګوتې خوله کې ونیوي چې د دې خبرې به څوک جواب. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته چې الله پاک کوم عقل او فهم ورکړی و هغه په تمام ائمه مجتهدینو کې د هېچا نه. نو عزیزانو دا د خبرې داسې دي چې تاسو به وایئ چې دا روایاتو کې راغلي دي، د هغې دا مطلب دی چې لکه امین بالجهر شو ولضالین چې امام ووایي نو مقتدیان ورپسې امین په زوره وایي. دا کار پیغمبر کړی دی، صحابه امین بالجهر ویلي دي. د دې وجه څه وه؟ د دې وجه دا وه چې دا ابتدا د اسلام وه. پیغمبر امین په جهر او صحابه به امین په جهر دې دپاره وایي چې دا کوم نوي مسلمانان چې راغلي دي چې دوی ته پته ولګي چې ولضالین نه وروسته امین ویل پکار دي. دا شی و تعلیما للقوم، تعلیم دپاره. اوس د امین معنا تاسو پوهېږئ؟ زه چې ولضالین تاسو ووایم څه وخت تاسو پټ غوندې ووایئ که نه، د امین معنا پوهېږئ؟ وایي څه خاطبکان دي طایفه د عاشقان، رسم د بتانو واړه دا دی لکه ستا. اوس منځګزار دنیا چې دا نه پوهېږي چې د دې امین لفظ څه معنا ده، باید دې نه زیات بدبخت قوم به چېرته وي. امین معنا دا ده چې په دې الحمدو کې دعا وشوه اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خدای مونږ ته سره د لارو ښایه، د هغې لارې نه مو ساته د هغه خلکو چې تا پې غضب کړی دی چې یهود نصارا او مشرکان دي. نو ورپسې بیا تاسو څه ووایئ چې آمین. آمین معنا ده استجب دعایي، خدای په دې الحمدو کې چې دا کومه دعا ویلی شوه دا دعا زمونږ قبوله کړي. امین څه معنا؟ استجب دعایي، خدای زمونږ دا دعا قبوله کړي. اوس امین په زوره ویل به په ابتدا د اسلام کې و چې خلقو ته دا پته ولګي چې دې ځای کې امین ویل پکار. اوس امین امام ابو حنیفه وایي چې ښه ده ته امین په زوره ته ولې وایې چې دا نشته، په پټ به وایي.
امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې دا معامله و په ابتدا د اسلام کې وروسته چې اسلام څه وخت کې د صحابه او رګ ورېشه کې ننوتو نو دا حکم راغی چې امین دعا ده او د دعا دپاره الله ویلي دي چې ادعوا ربکم تضرعا وخفیه خدای چې یادوئ نو په عاجزۍ سره یادوئ او خفیه پټ به یادوئ نو امین دعا ده او د دعا دپاره الله ویلي دي چې پټه به وي چغې به نه وایي شور به نه اچي تاسو خیال ده نو زما عزیزانو دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب چې دی دا ټول درې قسمه دلایل دي قرآن اول نمبر دی حدیث دویم نمبر دی او قیاس دریم نمبر دی قیاس هم په اسلام کې مستقل دلیل ګوره یو صحابي استوړو پیغمبر چرته والی کړی و چې ته به پلاني ځای کې ځې او هلته به والي او فیصلې به په څه کې صحابي ورته ویل بکتاب الله په قرآن به فیصلې کوي فإن لم تجد که قرآن کې د بیا نه مونته نو هغه ورته ویل بحدیث رسول الله بیا به د پیغمبر په حدیث کو فإن لم تجد که په حدیث کې دین بیا نه مونته نو بیا ورته وی چې اجتهد برای بیا به زه اجتهاد په خپل رائے کو پیغمبر ورته دعا وکړه چې زما او ستا رائے یو شوه که قرآن کې دې پیدا نه کړه په حدیث به فیصله کوي حدیث کې دې پیدا نه کړه په اجتهاد به بیا فیصله کوي نو اجتهاد دلائل د شرع څلور دي څلور آیات حدیث اجماع او قیاس شریعت عبارت ته د څلورو دلیلونو نه اول آیات ته دویم حدیث ته ډېر خلق په پاکستان کې یو غلامت پرویز را پیدا شوی او اهل قرآن به هغه ته وي نو قرآن شته حدیث څه دي دا دروغ دي ټول قرآن کریم کې دا اجمال دی دا الحمد نواسه تر والناس پورې ټول اجمال د دې تفسیر او مفسر چې دی هغه بیا جناب محمد رسول الله بیا د محمد رسول الله د اقوال مفسرین چې دي هغه ائمه محدثین او مجتهدین دا غي تفسیر بیا دوی کړي چې دې حدیث نه دا معلومیږي دینه دا معلومیږي دینه دا معلومیږي دینه دا قرآن تاسو اصول څه پیژنئ یا ویلي یا نه ویلي اوس خو هر څه سره خوړو او بویا وړه قرآن په شل قسمه دی اشاره النص اقتضاء النص دلاله النص یو شی به یو مسله به چې به قرآن نه په اشاره النص ثابتای یو مسله به چې به قرآن نه په دلالت النص ثابتای یو مسله به چې به قرآن نه په اشاره النص ثابتای په دلالت النص به ثابتای نو زما عزیزانو دا هغه جوور او عمیق علم دی چې صرف د ټاپ علما چې دي هغه په کویږي دا نور ګامګه سیټه چې دي دا په دې خبرو باندې نه پوي اوس د امام صاحب په خبرې باندې تنقید کول بیا به ته د امام صاحب عمره مذهب پیدا کې د امام صاحب عمره علم به پیدا کې نو عرب امام صاحب خبرې ته غلط وای کړ د امام صاحب خبره خو د پاکستان اسمبلی نه وی چې د سټو نه راپاسیم د قومي اسمبلی ممبري د سټک نه راپاسیم د قومي اسمبلی ممبري د دکان نه راپاسیم د صوبایي اسمبلی ممبري اوس ائمه مجتهدین خو دا خلق نه وکړ زما عزیزانو لک سوچ وکړئ خدای ته وګورئ نه خدای جب ازدا کوي د خدای جب ازدا کوي د الله د جب نه سیوا په بل جب خبرې مکو د پیغمبر د جب نه سیوا په بل جب خبرې مکو تاسو ته تیرا جمعه ویلي چې رحمان بابا وایي چې کوم کلام چې زه تا چا سره وکړم کوم کلام چې زه تا چا سره وکړم سلطه بی په هغه کلام زما تا نه بغیر چې بل چا سره خبره وکړم نو سم توبې په واس خبره خدای سره خوان کوي او قرآن چې سره وایي چا سره خبرې دي نن تا سره د خدای غم نشته دا غم نشته چې مانه خپه ده که خوشحال ده پیغمبر مانه خپه ده که خوشحال استاد هفته کې دوه راپورټه پیغمبر ته دی قبر ته هفته کې یو د زیارت په ورځ یو د پیر په ورځ ملایکی ور یو سي چې ستا پلاني امتی په دې هفته کې دا کار کړ حاجی محمد امین دی خدای وبخي هغه به ز محمد امین دا غیر بار نظر شم ز محمد امین دا غیر بار نظر شم هر چې تعالی را دروړي خبر زما اچ زما د عمل ریکارډ دروړي دا غیر بار نه قربان شما اوس هفته چې پیغمبر ما ته ګوري چې دې هفته کې دا ته به د قیامت پر ورځ بیا د دې پیغمبر د شفاعت په تمه څنګه چې د هفته دوه راپورټ استا مدینه ته قبر ته پیغمبر ته ورځي د هفته دوه راپورټ نو عزیزانو لږ سوچ وکړئ فکر وکړئ دا به تاسو را بخبر خار ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس بیرون کچهری ګیټ اشرف روډ سراج فقیر خان د ناصر خان سره سات ملاویږي او د دې علاوه د دې تقاریر کیسټ هم تاسو را د دې دکان نه ترلاسه کېدای شي او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کیسټ یو سوال دلته دی چې جبرائیل علیه السلام چې امام
او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورپسې ولاړ. نو د جبرائیل عبادت چې دی هغه خو په دې هيئت نه دی لکه د مونږ چې کوو. د ملائکو طریقه د عبادت چې ده هغه خو جدا ده. نو جبرائیل چې مخکې ولاړو پیغمبر ورپسې ولاړو، نو پیغمبر مونږ فرض او د جبرائیل نفل. نو د فرض کوونکی اقتدا په نفل کوونکی پسې کیږي. چې ما اوس دلته مخکې د نفل نیت تړلې او تاسو را پسې د فرض نیت تړلې، نو دا مونږ کیږي؟ کیږي ماما کیږي کنه. او اسه میزان ستړی الله بندگان فرض او نفل کې د ځمکې او د اسمان فرق. د فرض کوونکی اقتدا چې دا په نفل کوونکی پسې چرته کی. نو د جبرائیل مونږ نفل او د پیغمبر مونږ فرض، دا اقتدا ورپسې څنګه صحیح شوی؟ علماء لیکي چې دا درې ورځې جبرائیل الله په دې مکلف کړو چې ته چې دته دا درې ورځې د موږ طریقه خین، دا درې ورځې په تام فرض ده. نو اقتدا د مفترض په مفترض پسې جایز. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څو وخت کې خلق مسلمانېدل شروع شو، نو اول پیشکش به ورته د کلمې کول د لا اله الا الله محمد رسول الله. هغه نه بعد به ورته مونږ بودو. بعضی کسان بیا داسې وو چې توس یو سړي ته ووایې انجانه سړی چې ته به په مانځه ولاړې داسې او اخوا به نه ګورې دې خوا به نه ګورې دا به نه کې دا به نه، دا خو ډېر ګران کار دی. په ابتدا د اسلام کې دا اجازه ته مشو چې خیر دی که ټوخی مو خیدر شي یا توکاڼې توکې یا چا سلام واچولو جواب ولا ورکې، دا پکې کوئ خیر. پیغمبر ته خدا پته وه چې یو وخت به په دې خلقو داسې راشي چې د هغې به سر نه غوڅېږي په ژوند، چې څو پورې په مانځه کې نه وي ولاړ. د حضرت علي په ګردن به تورې اثر نه کولو. سلا ورته دا وشوه چې دی په مانځه ودرېږي نو بیا یې په توره ووهئ. په مانځه کې د ده بدن د مومو په شان نرم. نو ابتدا د اسلام کې دغه هم جایز و، لیکن چې څه وخت بیا اسلام مکمل طور په صحابهو کې راغی، په اهل مدینهو کې راغی، نو بیا ته نه داسې منځونه جوړ شو لکه د ابوبکر منځ بچو یا د عمر منځ بچو یا د عثمان منځ یا د حضرت. بیا ته نه دا شي او زمونږ خو منځونه نه دي. دا واورئ یو ټکي، دا زما خبره نه، دا د خدای خبره چې د منځ کار څه دی. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. منځ چې دی سړی د هر بد کار نه مني، چې منځ هم کوي او غلط کارونه هم کوي، مثلا غلام کوي، زنام کوي، پردی مالم خوري، ډاکم کوي، غیبت هم کوي، دا منځ نه. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. سړی د بدو کارونو نه منځ مني. زمونږ دا منځونه نه. لکه یو بزرگ وای چې نمازا تیرا سیاپا کرن تے روزہ تے نوروئے، نمازا تیرا سیاپا کرن تے روزہ تے نوروئے، حلال حرام دی تمیز نہیں کی تی روزہ کی کرو ہوئے. وای دا منځونه دستا ویرو کی او دا روزه د پتا ډېر وجاړي، د حلال حرام تمیز در کی نشته نو روزه او منځ به څنګه وشي؟ تاکه د حلال حرام تمیز نشته. تاسو خیال نو کوم منځ گزار چې چا کې د حلال حرام تمیز نه وي منځونه نه. یو کوچه په کابل کې و دې دی نه یو سړی تللی ور سره نوکر شو، نو سړي به منځونه ډېر کول. په آخر کې دا کوچي نه چیلی را پټې کړي. چې چیلی را پټې کړي نو کوچیا ورپسې راغی او غټ داسې کوتک ورسره و. په دواړه لاسه یې د دروازې له یو غرب ورکړ، ویل روزه ستا داسې کړي، په دا ډېرو لمنځو په بارانه کې به م ولاړې، په پټي کې به م ولاړ وې، په لاره کې به م ولاړ وې، لمنځونه به دې کړه. آخر کې دې زما چیلی را پټې کړه. په دیوبند کې طالبان وویلې مولانا مدني صاحب ته چې جی او طالب مانا کېړی پټې کړي. هغې وې بچیا دې ته طالب مه وایه، طالب چې اغلا نه کوي، دا غلو د طالب په شکل کې راغلی. نو مونږه غلی د اسلام په روپ کې غله شکل اخبار کې براشي نواز شریف حجر اسود کو بوسا دے رہے، احرام ورته تړلې، حجر اسود هغه سوري ته خپل ور برابر کړي، بوسا دے رہے. بیګه تقریر کولو، وزیر اعظم هاوس خرڅوم، پلانې خرڅوم، پلانې مالرمان دې اوس ماته مخامخ نه چې درته وایم چې دا ملک په وزیر اعظم هاوس خرڅېدو نه راټینګي. ته د خدای مجرمې څنګه دې چې دماکي وکړو د چا پروا دې نه لرله، ورسل د چا پروا مل را او من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون باندې عمل وکړه. یکدم د مل قانون قرآن کا یکدم 3 فتوی قرآن لګولې دي، 3 فتوی. الله دې پاکستانی قوم په خبر ګستر ګړون او چې پټاخه اخلاص کړه. نواز شریف هم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. د جوکر بچی چې دي هر قسم ډولکی ته غړي. د ماشکی کیسه مې درته کړې و چې د ډولکی आवाज به واورېدل په غړېدو زامنو ورته بیا کا غټ شو وجنو ول بچیا توبه نه غړي ولې په غاړه ناشته مشک ډکې د ډولکی आवाज اورېدل ول نه غړېږم زامنو باندې کړم. بیا یو سات تیر شو ول نه غړېږم
په دې ډولکی کې چې امستار شروع کړي د څه وخت امش کې پزما کارو وستو مړه د چاپلار خو بدی تټینګ او په غاډي نو شوی دا قوم دغه مشکلونه هر قسم ډولکی تا غاډي هر خورز به ان شاء الله په دوربین کې نه ګوري په دوربین نه به حکمران طبقه خورز ګوري او نه به عوام او قوم خورز درې فتوی قران لګو نن که حق خبر او کی چې لکه دا خزه ولی بار پر باندې ګرځوي دا ولی داغه علاج مرګي بیا آیات آباد کې بدا تقریر یو مولا کولو چې دا خزه ولی د آیات آباد په دې سرک او په دې تلونو کې لام دي خدای ته وګورئ ابل شپه مرګ کورته چې دا ولی کې علاج به دې مرګ د هر رسالت نه چې سړی منی کې اب استا دشمن کی زما عزیزانو عرض داد چې درې فتوی قران لګولي ومن لم يحكم بما انزل الله چا چې د خپل ژوند فیصله په قران نه کړي فاولائک هم الفاسقون دا فاسقان فاولائک هم الظالمون دا ظالمان فاولائک هم الکافرون دا کافران درې فتوی قران لګولي نن قران خو په پاکستان کې یو زیارت او زیارت بیا د دې قوم دا ټانګېوالو زیارت ټانګېوال چې په ټانګه کې په زیارت کیږي نو دا چلو کی کای د څه کنه الکه دالي څوک زیارت ته سلام کور دیوران شته خپل غوته سب کړنو زیارت ته نو قران نن په پاکستان کې د ټانګېوالو زیارت تقریر چې شروع کیږي د ملک د سربراه ناول تلاوت چې تلاوت شنو ورپسې بجن شروع شي دوپړای باجه ناغه نه بعد بیا تقریر شروع اسی وخت سره تیرو خبره ده چې مونږ یو بل سره پیژنو تاسو ما پیژنې تاسو پیژنئ وخت تیرو جمعه ورځې بس یو غنټه نیمه په وخت پاس کو خدای خبر چې تاسو وځي په لار به څه وایي نو عزیزانو عرض مې داو چې موږ بیا پیغمبر نه په مختلف هيئتونو منقول پسینه لاس کول زوړن لاس نیول نامه باندې لاس وغیرہ دا ټول اختلافات د ائمه مجتهدین ومنس کې چې کوم دي دا د اولا عدم اولا اختلافات کچا پسینه لاس کې خو مونږ یو کو نو مونږ کچا زوړن لاسونه ونیو او مونږ یو کو نو مونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا رویه ګور ته ولې وای چې په نامه نه لاندې لاس هغه وای چې په سینه لاس کې دي نو سړی داسې نیغ ولاړ او نیغ درېدل او نیغ دل په لار چې دي دا د خدای خو نیغ بنځي داسې داسې تاسو وګورئ که خیال هم کړی کنه نو مونږ هم چې په لار روان یو نو یا د لیډران چې وګورئ چې څو کې موټر نه راکوشي او جلسې او خلک دا دغه په دغه ځای کې دا کارکولای او دا د راغه اوس په ملک ټیپ داسې په لار دی لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه بتلو په لار به روان نو سر به داسې ښکته بیا صحابه به چې ور سره نو داسې لین کې به ځان سره روان کړي ولی چې زمخ کې مو تاسو را پسې دا د غرور نشانی داسې سر دی ولی ټیټي تصور مې دی چې یا الله محمد هر وخت ستا په مخ کې سر نګون نو کله محمد سره هر وخت خدای ته ټیټي نو ستا سر دی دا خر سر دی په پاکستان کې چرته د سړي د زوی سر تاسو ګور کله پیغمبر سر 24 غنټه خدای ته ټیټي او هر وخت خدای ته جاړي